induced subgraph دا دوه برخې لري یو age induced subgraph دی او بل vertex induced subgraph دی اول د واره age induced subgraph دا چې زه ولیکم هغه vertex induced subgraph تاسو خپل لیکلای شئ بیا induced subgraph څخه هدف دا دی چې کچېرې موږ تاسو ته یو ګراف راکول سوی وي اوریجینل ګراف د دې age induced subgraph شیم او اس دا رقم یو سیټ وي چې دغه اصلي ګراف یو څو دانې ایجونه په هغه سیټ کې موجود وي د دغه اس د روی څخه موږ تاسو یو بل ګراف رسموو داسې چې هغه ایجونه چې په اس کې موجود دي هغه ورټکسونه په هغه کې شامل دي مثلا زه په دې ځای کې یو ګراف رسموم دا ګراف راکول سوی دی اوس age induced subgraph هغه ګراف ته ویل کېږي چې دغه ګراف د روی څخه موږ تاسو ته د ایجو یو کوچنی سیټ راکړی وي د ایجو یو کوچنی سیټ یې راکړی وي اصلا په دې ګراف کې ټوټل څو ایجه موجود دي اته دانې ایجه موجود دي مثلا تاسو فکر وکړئ چې زما اس مساوي کېږي د ایج په لحاظ باندې E1 E3 او E4 نو هغه ګراف چې زه دغه درو دانو ایجو د روی څخه رسموم دغه درې نه ایجونه خو ذات من ورټکسونه باید چې ورکم او پر ورټکس باندې ایج راځي هغه ګراف چې په لاس باندې راځي هغه د ایج انډیوس سب ګراف په نوم باندې یادېږي اوس د دې د روی څخه دغه اصلي ګراف د روی څخه د بل ګراف دغه اس چې دی دا تاسو رسمولای شئ اسانه ده E1 اول د واره مثلا زه غواړم چې په دې ځای کې په دې سیټ کې اول د واره E1 راکړی دی او E1 چې دی E1 دلته په دې ځای کې د کوم دوه ورټکسو ترمنځ دی د V1 د V2 ترمنځ نو زه وایم چې دا هم V1 دا هم V2 دا هم E1 ورپسې E3 بیا د V3 او د V5 ترمنځ دی نو په دې ځای کې وایم چې دا هم V3 V5 او H چې دی H E3 دی ورپسې E4 بیا د V4 او د V5 ترمنځ دی یعنی د دوی دوه ترمنځ دا رقم باندې شته کوم په دې ځای کې دا هم V4 دا هم E4 دا یو بل نوې ګراف شو دې ته age induced subgraph ویل کېږي بله نه موږ دروسته پرې هغه ګراف ته نه رسېدلي کنیکټډ ګراف دی هغه زه به تا ته یو ګراف رسم کوم چې هغه ګراف ته څه فکر کوې چې دا به دغه وي که کنیکټډ وي که به نه وي یا دا دوه ګرافه نه سره وصلوو وصلوو یې په څه خاطر باندې نه دا رقم ایج نشته چې دا دوه ګرافونه دې سره وصل کړي یو د بله سره د هغه درې دانې ایج دي هغه درې دانې ایج موږ تاسو رسم کړله دغه لاندې دغه یې مه رسموئ دا لاندې شکل مه رسموئ دغه نه دی دا مخ وینې په دې ځای کې دا هم ګراف دی مګر اوس دا نور دغه په دغه کې پزه پکښې کې د مثلا دوه یانې سترګې پکښې کې دي او خوله پکښې کې ده دا کمپوننټ د ګراف دی او دا ډسکنیکټډ ګراف دی اوس هغه ګراف چې موږ ته په لاس باندې راکړي اخر کې چې موږ تاسو رسم کړي دا هم ډسکنیکټډ ګراف دی صحیح دی حتمي دا نه دی چې مثلا دا دواړه دې سره وصل دي دغه ستا اصلي ګراف دی د دې ګراف د رویت څخه د اس په نامه باندې یو سیټ یې درکړی دی دا داسې نه دی چې دا سیټ ما اوس جوړ کړي زه په خپله خوښه باندې شاید درته جوړ کړم دغه ګراف مې درته راوستلی په خپله خوښه باندې درته وایم چې هم د E1 و E3 و E4 شاید زه E5 و E6 و E8 درته راولم مثال درته وایم زه درته وایم د دغه ګراف د رویت څخه دغه ګراف ته رسم کړه دغه نوی ګراف چې ته رسموې هغه ګراف به دا رقم وي چې دغه درې دانې ایجونه به حتمن پکښې کې وي او هغه ورټکسونه چې دغه درې دانې ایجونه یې په منځ کې تېر شوي دي هغه ورټکسونه به هم پکښې کې وي دې ته ایج انډیوسډ سبګراف ویل کېږي مثلا دویم سیټ زه دغه کومه S2 دا مساوي کېږي په مثال E7 ورپسې E5 او E4 اوس وای مثلا دغه درې ایجونه راکړي دي د دغو درانو ایجو د رویت څخه زه بل ګراف د دغه اصلي ګراف څخه رسموم اول چې ماته راکړي دي اول د واره E7 چې دی دغه دا ایج
دا E7 خو دلته په دې ځای کې د V2 او د V6 ترمنځ پروت دی نو زه راځم په دې ځای کې د V2 او پر دې ځای باندې هم V6 جوړوم سری د دوی دوه ترمنځ دا یو ایج را دی دا چش دی E7 ورپسې E5 چې دی E5 د V6 او د V5 ترمنځ دی نو دا په دې ځای کې دا هم V5 او دا هم E5 ورپسې E4 چې دی E4 بیا د V5 او د V4 ترمنځ دی دا هم V4 دا هم E4 دا نوې ګراف دی ایج انډیوسډ صحیح شو هغه بیا د ایجو پر ځای باندې د ورټکسو یو سیټ درکړی وي ورټکس انډیوسډ سب ګراف په هغه ګراف ته ویل کېږي که چیرې موږ تاسو ته د اصلي ګراف د روی څخه د ورټکسو یو بل سیټ راکړی وي او موږ تاسو غواړو چې هغه ګراف رسم کړو هغه ورټکسونه چې موږ تاسو ته په دې سیټ کې راکول شوي دي د هغو ورټکسو ترمنځ که چیرې ایج موجود و هغه به حتما راچوو مثلا په دې ځای کې د ورټکس انډیوس سب ګراف کې مثال تاسو فکر وکړئ چې اس مساوي کېږي په V1 V3 مثلا دا هم V2 اوس د دې لپاره چې زه د دې یو دغه ګراف رسم کړم په دې ځای کې خو ما تقریبا داسې مسلسل مې ولیکله دا کېدای شي چې تاسو ته دغه درکړي غیر مسلسل درکړي مثلا V1 V5 دلته V1 V5 هېڅ دغه نه سره لري په خپل منځ کې هېڅ ایج نه سره لري هغه بیا څه رقم رسموي زه اول د واره مثلا V1 رسموم V1 په دې ځای کې په اصلي ګراف کې V1 ورپسې دا هم V3 مثلا دا هم V3 ورپسې دا هم V2 سری اوس د دوی دوه ترمنځ دا دی ایج شته او د دوی دوه ترمنځ دا دی ایج شته سری دا مساوي کېږي په E1 باندې او دا مساوي کېږي په E2 باندې دا دغه ګراف چې دوی دا سیټ یې راکړي وو په ورټکس انډیوس سب ګراف کې دا رقم ورټکسونه راکول کېږي چې د هغو ترمنځ حتما باید ایج موجود وي که چیرې ایج نه وي په کښې کې موجود هغه بیا موږ کولی شو چې یوازې ساده ورټکس ولیکو ایج نه ورکوو بیا مثلا که چیرې په دې ګراف کې په دغه اس کې مثال که دا رقم یو ورټکس راکول شوی و چې اس مساوي کېږي په V1 V5 مثلا اوس V1 V5 دا سهم په دې ځای کې دا مو V1 دی او دا بل V5 ملای په دې ځای کې دی د دوی ترمنځ ایج نه دی موجود بیا په دې ځای کې ایج نه ورکوو فقط دلته V1 نوشته کوو V1 او په دې ځای کې V5 نوشته کوو